د افغانستان اسلامي امارت وایان د عباس ستانکزي د ناول کېدو حکم صادرېدل رد کړل. په سمنګانو کې په یوه ټرافیکي پیښه کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه او مهمو خبرونو ته. د اسلامي امارت وایان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د نیونې په تړاو د حکم د صادرېدو په اړه واضح رد کړې. ذبیح الله مجاهد وایي چې ښاغلی ستانکزی د خپلې کورنۍ د کتلو لپاره دوبۍ ته تللی دی. ښاغلي ذبیح الله مجاهد له بي بي سي سره په یوه ځانګړې مرکه کې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په تړاو وروستي راپورونه تبلیغاتي کمپاین وباله. د افغانستان اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد وایي ستانکزی صاحب وخت په وخت دوبۍ ته ځي، هلته یې د کور یوه برخه به پخوا هم هلته اوسېده، اوس هم هلته دوبۍ ته ځي او بیرته خپل کار ته راځي. بلخوا ذبیح الله مجاهد له امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د افغانستان پر وړاندې د جګړې د وخت ستراتیژي بدله کړي او د تعامل لاره خپله کړي. نوموړي د افغانستان اسلامي امارت پر چارواکو د لګول شویو بندیزونو پر لارې کېدو او د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ پر ازادېدو ټینګار کوي. په یو بل خبر کې اورئ چې سمنګانو کې په ټرافیکي پیښه کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د بلخ پر عمومي لاره په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د ټونس او 580 ډوله موټر د ټکر له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون 3 کسان مړه او 11 کسان نور ټپیان شوي دي. دا خبره باختر خبري اژانس پرون د سمنګان ولایت د امنیه قومندانۍ د بیان حشمت الله رحماني له قوله کړی، خو د پیښې دقیق وخت یې نه دی څرګند کړی. ښاغلي رحماني همدغه راز ویلي چې ټپیان د سمنګانو ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې د ځینو نورو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. سیمه ییزو چارواکو د ټرافیکي پیښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې ده. په افغانستان کې اکثره ټرافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، د لارو د خرابوالي او د ټرافیکي مقرراتو د نه رعایتېدو له کبله کیږي.